د الله د دین دپاره قدمونه واخلي، د الله د دین دپاره خوارۍ تېرې کوي، که د دعوت تبلیغ لارې دا یقیني حقه لاره ده. دعوت تبلیغ دا حقه لاره ده. که زما په وس باندې نه دی پوره زه خپله کمزوري به چې وایم زه کمزوری یم زه نه یم تللی، که نو دا حقه لاره ده، د صالحینو خلکو لاره ده، او د هر مؤمن مسلمان فریضه دا ده چې مسلمان به ځي د الله و دین ته به دعوت کوي، لږ یا ډېر. اوس داسې خلک دي کلونه کلونه یې تېر کړي هم دی نه دی باندې موړ سوی. یو سړي ته 3 ورځې هم ګران وي. حد اقل چې دا په خپل کلي کې تبلیغیان دي د دې یو بیان ته کښېنئ، د دې خلکو خبرې واوري، د دې سره په ګشت کې ځان شامل کړي، میلمانه راسي د دغو میلمنو خدمت وکړي، ځکه خو د دین په نسبت باندې راوتلی دي. نور د ده ایمان و عقیده و د ده اخلاص و دا شیان خو ده ته پرېږده. اوس یې څه وخت له مخه دلته د یمن تبلیغیان راغلي وه، د یمن څخه راغلي وه. نو چې یو سړی د عرب وي او په دې کې داسې سړی مو د بني هاشم سو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سو، چې سړی عرب وي د بني هاشم اوسئ، به دې ته څه ضرورت لري چې بیا په پاکستان کې به بیا په یو کلي کې یا په افغانستان کې په یو کلي کې به دی ناست بیا به دی دعوت کوي، کم شی به دی له موږ یوسي. نو دغو خلکو سره حد اقل یو څو قدمه ورسره تلل، د مینې محبت اظهار ورسره کول، دا د الله د دین خلک دي. دا رقم علما او طالبان د الله دین چې زده کوي دې ته طالبان وایي، په مدارسو کې په مساجدو کې، او نفس علما د الله د دین دپاره خدمت کوي، د الله د دین کار کوي. د علماو کار د الله د دین کار دی. د دوی سره ناسته ولاړه یا د دوی سره تعلق جوړول یقیني د انسان خپل سعادت دی. کنه اسې خو الله تبارک وتعالی دا نظام چلوي کې موږ وکړو کې نه وکړو، خو موږ د خپلې ګټې دپاره به دا کار وکړو. زموږ په دې کلي کې حاجي محمد ایوب د ماشټر صاحب، ماشټر ظاهر صاحب ورور اولاد د ما ګمان نارینه اولاد نه درلود. یعنی قسم په الله باندې صرف د ده د اخلاص په خاطر باندې د ده بوس اجل الله دا که 2 کاله وکیل شو پات سوی دی، یو نیم کال 2 کاله کې شو پات سوی. قسم په الله باندې چې زه یوازې ناست یم او یو د خیر عمل وکم، زه د حاجي صاحب ته وربخښم چې الله ته ثوابونه ودته ورسوي. داسې نه و چې حاجي محمد ایوب اکا به دلته راکلي موږ ته بیا پیسې راکولې به موږ سره، یا صرف هغه د ده د دین سره یا د علماو سره یا د الله د دین سره محبت، د دغه محبت په خاطر باندې قسم په الله باندې زه د زړه د اخلاص دعا ورته کوم. بل حاجي محمد ایوب اکا دی په دا شیخ منده کې کور دی، حاجي محمد ایوب میخیل. یعنی قسم په الله باندې چې زما او د ده په مابین دا تعلق نه و چې دی ما ته څه راکوي زه ده ته څه ورکوم. د دې په دې بنیاد باندې نه، صرف د علماو او د مجاهدینو سره ډېر محبت درلودی. زه یوازې او تنها ناست یم، یو د خیر عمل وکم، زه الله د دې په خیر په عمل کې ته هغه سړی راسره شریک. نو د علماو سره ستاسې ناسته او تعلق د خامخا په دې دغه باندې نه چې هلته ملا ګټې خپلې ګټې په دې کې مد نظر نیولي یا ستاسې په دې کې ګټې یا د دین په نسبت باندې تعلق سره جوړول. هغه د دین تعلق بیا سړی و دې ته بیا یې کله کله د دنیا او د آخرت خیر سړي په نصیب کې حد اقل د الله تبارک وتعالی په مخ کې که اعلان وسي چې هغه خلک چې صرف او صرف زما په خاطر باندې محبت سره کښېنستله سره ولاړېدل، هغه خلک دې راسي الله تبارک وتعالی در عرش در سایه لاندې د نور منبرونه ورته ایږدي او دا خلک ورباندې کښېني. دا سعادت صرف په دغه محبت باندې سړی ته پیدا کېږي. دا د خیبر پښتونخوا تبلیغیان راغلي سپین خلک زما غیبته ورسره وځي چې الله تبارک وتعالی څونه نیکبخته خلک پیدا کړي یا سپین ږیری سړی، کمزوری سړی، خپل کور پرېږده، د خپل کور ماحول پرېږده، خپله بستره پرېږده، خپل خپلوان پرېږده، په پردي خلکو کې پردي قومو کې ټوله خلک دا رقم هم نه وي د مزاج د خوا. بعضې خلک دا رقم دا پنکې ته یې ولاکه پرېږده، پنکه ورباندې بندوي، بلپان ورباندې بندوي، اوبو ته یې نه پرېږدي. خو دی ولې راوتلي دي؟ دوی په دې خاطر باندې راوتلي د دین په نسبت باندې راوتلي. نو که موږ د دغو خلکو سره د الله د دین په خاطر باندې محبت وکړو، یقینا د قیامت په ورځ باندې دا اعلان لري خبره نه ده چې الله جل جلاله موږ په خپلو مقربو بندګانو کې د دغو خلکو په مینه او په محبت باندې کښېنوي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې د الله د دین دپاره سره ورونه کړي.